هغه بل چې کوم به حق ورسېده خورې هغه ته هم دا مسله وه؟ هغه ته هم دا مسله وه. دا اوس دا مسله د اوس صرف د پیپړې خراب دي، د پړپوسي خراب دي. خرچه څونه راځي؟ په دې باندې 21 लाख روپۍ. زی لاسونه خپلو ګوتې وړم سر دا د ژوند چغې وهي د په بدن کې جراثیم خواره شوي دي وایي. دومره ستړی شوم دومره که نه چې کله نه کله د ځان څه سوچ کوم خدایه دا مرګ ولې نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. د تغبه شرګړ اوسیدونکي علي اصغر په خپل بچی کړي یو ته یو داسې رنز یوړو چې هغه رنز دې زوی ته هم لګېدلی دی. یو مور او یو ځوان زلمی پلار صاحب په اوښکو سر دی. دا وخت داسې چې دا د خوشحالو وي، خو چې په کور کې داسې غم راشي صاحب نو بیا سړی بې وخته بوډا شي. خوراکه نور د څونه بچیان دي؟ دومې سر نور نامې درېیم دی. هغه بل چې کوم به حق ورسېده خورې هغه ته هم دا مسله وه؟ هغه ته هم دا مسله وه. هغه مې وزم پړی کې دی رڼه نه خو مې نه وځي، خو زه به کوم دا مراته بیمار د پلاري دیاړې کوي زما هېڅ وس نه کېږي. دا خواست کوم زما نه به د بچي علاج وشي. هغه ماشوم دپاره د پلار خو هم بلا منډې وایي. ډېرې زیاتې منډې سر ووالې، ډېره خواریم په دم مونږ ډېر خپل وس وکړو چې څه وس مې و هغه مونږ خپل دغه نه وکړو، خو نور زمونږ وس نه بار ده. نو دا سړی خو به هم ستړي یو به هم لیونې کړي په ده سره منډې وایي. بس زر څه وکړو نو بچی خو ډېر زیات خوږ دی، تاسو ته خو زر پته ده. هغه ماشوم ته څه مسله وه چې کوم په حق ورسېده خور؟ هغه الټیانې کولې، په الټیانو کې لکه دا مرض شو، ګول د پیپړې خرابې شوې، هغه راته په پاس شو، په پېښور یې راړچ هسپتال کې. هغه هم دته مزګورم او چې دته ګورم نو ډېره خفه یم، ټوله شپه ورځې په تکلیف کې سر. نو مور او پلار خو نشي برداشت کولی د بچي سخته. او دا انټرویو خو مونږ پیله ځل ستاسو سره ورکوم، مونږ چېرته دا کارګڼه یم نه دی، خو خپل بچي د لاسه زه نن دلته ولاړه یم تاسو د سترګو وړاندې. خو زما هېڅ سره نشته سر. سبق ته ویلي خور؟ ته قرآن مې ویلي، سکول مې نه دی ویلي. علي اصغره اوس په به دا راته ووایي چې دې بچي ته مسله څه ده؟ سرجي دغه خو چې کوم دی نو اوس موږ د پرون په دې هسپتال کې ویل چې دغه خو د پیپړې چې کوم دی نو لږه دا بدلول دي، خو موږ د لاهور هسپتال یاد کړی دی که نه. نو ډاکټر صاحب موږ سره پرون چې کوم دی نو ډېره زیاته منډه تړله وموالله، خو زمونږ چې کوم دی نو بس دغه وکړو چې یاره زه به تاسو سره دومره مرسته وکړم چې زه به په لاهور کې چې کوم دی کوم هسپتال دی کوم ملګري دي هغوی سره به زه رابطه وکړم چې د علاج لږ اسان شي. دته اوس مسله څه ده؟ دا اوس دا مسله د اوس صرف د پیپړې خراب دي، د پړپوسي خراب دي. خرچه څونه راځي؟ په دې باندې 21 लाख روپۍ. او په دې باندې 21 लाख روپۍ راځي. او زما چې څه وس نه شو، زما چې څه منډه تړله هغه ما وکړله، زما چې کوم دیاړي مزدوري وه یا ما را قرض کړی یا ما چې هر څه وکړلو هغه ما وکړلو، خو باقي نور زما د وس نه ډېره زیاته بار ده، ځکه چې د ده نه کوم کشر ورور هغه وفات شو، موږ هغه سختې لا نه ووایي وتې نه یې لږه. نو اوس د موجوده چې کوم دی د مرګ په حالت باندې پروت دی. او دغه ستاسو د سترګو وړاندې ستړی شوې علي اصغر؟ ډېر زیات دومره ستړی شوم دومره که نه چې کله نه کله د ځان څه سوچ کوم خدایه دا مرګ ولې نه راځي. زه دومره ستړی شوم قسم درته خورم. بس په زارې په ګرځېدو په دوایانو په هسپتالونو خپلو خپلوانو پیله خو د خپلو خپلوانو دلدولم، ځکه چې زما هېڅ چا ته چې کوم دی ما ته چا څه د دې بچو په دغه کې چا لکه زما نه وروسته شول. په چا سخته راشي نو قام ته دانګي خو داسې دانګي که نه چې لکه یو په یو ډنګ چې بس یو باټه ژوند تېری و مړ شي او ختم شي. زما نه د خپلو دومره نفرت وکړو. وجه پکې دا ده چې بس د دې زما یو خو غریبي ده. سوال کې ته به د بچي دپاره څه غواړې؟ بل به پکې دا خبره وه چې ما بچا وروړه به ولو که مطلب زما د ترو زامنو که هر څوک وي، نو بس ماته بیا دونه سپورې ستغې خبرې قسم مې وکړلې که نه چې زه بیا په خپل ژوند ستومانه کړم. نو زه چې کوم دا مې کور والده ده ودروله، زه د دې خلکو نه چې کوم دی د بچي سوال غواړم
نور هېڅ هم نه صرف د دې بچي سوال زه غواړم چې زما سره دا مرسته وکړي چې بس زما ته چې کوم دی نو بس دا سخت اسانه شي او د دې بچنګي د علاج زه وکړم. یعنې دې بچي د لاسه ته سوالګر شو؟ زه سوالګر شوم ګینې داسې نه وم په ښه په نرتوب باندې مې دیاړي کوله ښه په نرتوب باندې بچي ساتلي داسې مې ساتلي لکه ښه د خانې. ته کله کله خفه شي؟ ډېر سر ډېره خفه شم سر خو څوک هم نشته مرستې والا څوک زمونږ نشته زمونږ مرسته او زمونږ اواز اوچت کړي بغیر ستاسو نه چې تاسو زمونږ اواز چوت تاسو مونږ له رالی تا چې ته په مختلفو پلیټفارم نور هم شته په هغې خپل اواز چته ایښی دی چې ستا اواز ورسي او داسې علاج وکړي. د شرګی خو ډېر تکړه خلک دي مالدار خلک هم پکې دي. زمونږ د کلي چې کوم دی نو اوس سعودي کې دی هغه زمونږ له یو ویډیو کړې وه د هغې په باره کې موږ ته چې کوم دی نو لږ یو 15,000 روپۍ راغونډې شوي خو په هغې باندې بیا موږ د هلک د علاج لګو کړو. ستا پیسې څونه پکار؟ نو زما خو پیسې داسې سر نه دي پکار خو زما صرف د دې زوی د علاج د هغه پکار دی چې یاره زما د زوی علاج وشي. ستا قام خیل هم تا سره ونه درېده خو؟ زما سره یو څوک هم نه دی ولاړ پلار مې بوډا دی مازغه دی مانده دی ورور مې وړوکی دي دوه وروڼه مې دي واړه دي مخیان دي مشران یو او د خاوند نه طرف را سره چا لاس امداد نه دی کړی لکه څوک نه کوي خلک وایي دا دروغ وایي دا خلک وایي دوی رښتیا نه وایي دوی دروغ وایي. تاسو وګورئ سر زما د زوی کاغذونه سر تاسو زما د زوی حالات وګورئ زی لاسو له خپلو ګوتې ورمړم سر دا د زوی نه چغې وهي د په بدن کې جراثیم خواره شوي دي وایي ډاکټران وایي د په بدن کې جراثیم خواره دي سر زه ځکه ستاسو سترګو وړاندې ولاړ یم تاسو ته مې هر څه پرېښي. ستا نمبر چې دی نه څه دی ایزي پیسه پې شته؟ او جی په هغې باندې خو ایزي پیسه شته دی 0343 84 27 146 بیا وایه علیز 0343 84 27 146. د علاج غم چې کوي نو دیاړي خو سر خوړل؟ یاره زما قسم درته خورم که نه چې زما څلورمه پنځمه میاشته که نه چې ما ټک کار نه دی کړی په ځای باندې مې دومره قرضونه راړولي دومره که نه. کور څنګه چلېږي نور وړو سره څه کوې؟ بس سر تا را کړي ما بل لا کړي د یو در ته بل در ته د کرۍ په کور کې سر که معلومات کولی شم نو غواړي دي سبا غواړي دا پسې کوي بس داسې چې کوم دی نو اکثر یار دوست چې کوم دی دغه کې نو هغه اکثر زه په دې ګاونډ کې دکانداران دي هغوی راله داسې بس خرچه مرچې له دغه راکړي لکه یاره د دې بچو علاج میلاج یا چې کوم دی نو خرچه مرچه علاج خو زه ځان له خبره دغه خو چې کوم دی نو موږ چې د هسپتال موږ پرون هسپتال ته لاړلو بس الله به درکړي څه کمې نه شي زموږ هلته چې کوم دی دا هر څه چې کوم دی نو ډاکټر زموږ بېسبیل الله وکړلو. نو کله دې راډک شي علي اصغر چې د حالاتو ته د منډو کې زړه سر زه ټوله شپه نه دی قسم درته کوم چې دې ماشوم څه دی یو سړی شپه وکړي که نه دا حالت دې صرف وګوري زه نه دی زه په هر مونځ کې زه په تهجد اکثر راپاڅم یا الله پاکه خدایه چې د هیچا بچی نه بیمار یم. تاسو شپه خوب وي دې سره؟ سر نه نم د ورځې خوبي سر او نم د شپې خوبي خو بس الله ته منظوره ده بخپله بیماره یم فالج والی یم بټ پریشر مې هم دی. ستاسو عمر دی چې ته فالج والي نو ټینشن دی بټ پریشر مې های کېږي نو سر تاسو وګورئ څلورو بچو مور فالج وخلی شي. ستاسو عمر زما به یاره 32 سال خو به ستا خور سر څه خبر یم د ده نه به کشه یم د نه کشره یم واړه ماشومه ده خو غم او د بچو ورځ بې وخته سړی بوډا کی. ما د پروګرام په شروعات کې مو صاحب چې پټکه ځوانۍ کې داسې مصیبتونه ترلاسه شي نو بیا د سړي ځواني ختموي د دې سړي پړ کې ځای نشته او روانه میاشت د روژې د صاحب ستاسو خیري زکاتي صدقاتي د ډنه موسیویستي او تاسو په دغه سوچ کې لګئ چې یاره دا پیسې چاله ورکم نو زه غټولو کتونکو ته پښتنو ته او درونو ته دا وایم چې زموږ د فیسبوک دا پاڼه او زموږ یوټیوب چینل تاسو لږ شانتې کلیک کې سبسکرایب کې نو تاسو ته بیا د چا نه هم د مشورې اخیستو ضرورت نه په دې پروګرامونو کې په سونو پروګرامونو په ټولو کې د خلکو خپل نمبرات دي نو د چا نه هم تاسو مکوي صاحب بس د عامولس دغه پروګرامونه صرف کلیک کې لګي وګوره د دې رستورو نمبر باندې ته پرتی وي رابطه وسره کول شي تاسو د زکات صحیح او مستحق خلک ورېدا دي صاحب په دې خور څومره درد دی څومره تکلیف دی نو ولې نه چې ستاسو پیسې د په یو جایز ځای کې ولګي دا لیزغر به د تغبې او د شرګړ یو کوڅه نه پرېښې صاحب دې به هسپتال نه داسې واقف وي دې علي اصغر له دې خوراکۍ له سترګې پټې کا او ته هسپتال معلوم کا دې به د شرګړ د روانو جوړو کوڅو نه علاج ته په پټو سترګو ځي ځکه چې دا مزلونه دي د خپلو وتل
دا مړه اړه دی چې دی ټینګ دی نو تاسو سره په دغه نمبر ضرور رابطه وکړئ خو رکه ستا غږ مې کېښود تاسو خو به چېرته انټرویو نه کړی خو دا ستاسو چینل دی ستاسو غږ پرې رسي او ستاسو اواز پرې رسي ښه ګورئ مهرباني عزتمن شه الله هم قدر وکړه زمونږ غږ هم چوت کړو زمونږ اواز هم چوت کړو زما د بچي زما د خاوند زما الله ستاسو عزت وکړه په خپلو بچو مې الله اړه خوشحاله کړه الله دې ته روغ صحت لري ښه خالي اصغر صحیح دی چې به زما خو د دې مینوالو ته چې کوم دی بس موږ پرېغوستله دوی به زموږ سره خامخا تعاون کوي ځکه چې ډېر مینه دوست خلک شته دي په خپلو بچو باندې خفه کېږي بس دوی باندې موږ هر څه پرېغوستلو او بس زموږ سره بس هغه خبره چې لږه مرسته وکړي او چې زما د دې بچي د علاج چې دی په دې خپلو خپو باندې وګرځي او بس چې ما ته صرف پاپا ووایي بس چې ما ته صرف پاپا ووایي یاره چې زه دې مینوال ته چې کوم دی نه زه بیم یم چې زما سره تعاون وکړي زما سره لازمي تعاون وکړي پاپا ویل دی او پلار ارمان دی سر ډیر یو درنې خور د دې سلګور سره دا پروګرام اختتام ته رسي صاحبه چې د غزبرګ رااله دا زبرګان د نه هیر نشي د مخې مورانا لم په خیر بوزه او زر به ان شاء الله مرسته کوي صحیح دی ان شاء الله مخې مورانا